مبارک سي ستاسو نه د شمشاد نړیوال ټلویزیون نه او د راغلو قدرمندو عزتمندو پښتنو ورونو مسلمانو ورونو نه ډیره مننه او تاسو نه ډیره مننه کوو چې موږ ته هم دا موقع مساعده کړله چې موږ راغلو او په دې پروګرام کې موږ ګډون وکړو. واقعیت کې چې تاسو ډیر خدمتونه کړي، هر وخت چې تاسو پروګرامونه ګورو ډیر فخر او ډیر خوشحاله یو او د اختر مبارک ټولو مسلمانانو ته بالخصوصا پښتنو ورونو ته وایم او د هغو حاجانو نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دردېدلي افغانستان دپاره دعا وکړي او الله تعالی دې موږ دا رنځېدلی کړېدلی هېواد نور په خپل فضل او قدرت سره را جوړ کړي. د سرتورو او د لوڅو پټولو په تالاش یم، د سرتورو او د لوڅو پټولو په تالاش یم، نن دوران ملک جوړولو په تالاش یم. زه که هر چېرته ژوندون کړم خو افغان یم، زه که هر چېرته ژوندون کړم خو افغان یم، دا احساس پیدا کولو په تالاش یم. دعاګانې راته وکړئ ای بچانو خویندو ورونو، دعاګانې راته وکړئ ای بچانو خویندو ورونو، چا چې وران یم د هغو اصلاح کولو په تالاش یم. د غفلت له خوب ویده به نن راویښ هر یو افغان کم، د غفلت په خوب ویده به نن راویښ هر یو افغان کړم. تیر تاریخ ژوندي کولو په تالاش یم. د باروتو د لوګو نه زموږ د ټولو سخت نفرت دی، د باروتو د لوګو نه زموږ د ټولو سخت نفرت دی. خوشبويي ګل د غاټولو راوستلو په تالاش یم. وای بسته بسته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې واخلئ، بسته بسته د ټوپک پر ځای قلم په لاس کې واخلئ. مساخانه نور د امن ژوند کولو په تالاش یم. الله تعالی دې وکړي چې د موږ وطن ته سوکالي خوشحالي او کامیابي راسي. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني، مننه. د مینې